السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول ملګری به ښه جوړ وي، صحت په جامه کې وي. ملګرو نن مسافر باره کې ویډیو کومه. دا عرب متحد امارات دي. که سوچ وکړو نو دا زندګیانې دي به یې خلک یې تېروي په مسافرو کې، دلته بل ځای سعودي کې، په ملیشیا کې مسافري ده. بس دا وخت چې کومه ده زه د آلین او د ابوظبي په درمیان کې بالکل خاص په بارډر باندې چې کومه ده نو موږ کار کوو. لیبر او فورمینان، انجینران او ګاډي ماړي لګیا دي، ماشینان خدایانې کوي دلته هم لګیا دي. بیا په دې روډ باندې مخکې دغه ده کې نو بل لګیا دي، نو کارونه دې روان دي. خپلو مسافرو وروڼو ته مې دغه درخواست دی چې پردي وطن ته راشي مزدورۍ دپاره، سختې تېرۍ او دغه کوشش یې چې یاره د بچو زندگی مې جوړه شي او کور هغه نظام دی چلی او د هغه خلکو لپاره کوم چې په کور کې پرېښي د هغوی دپاره دلته راورک شي مزدوریانې کوي. نو هغوی ته زما دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ دې پردي وطن ته چې تاسو راشئ او د سختې مزدوریانې کوئ، نو د هغې نه پس هغه دومره سخته تېروي چې تاسو د کور نه لرې مسافرۍ کې که نه، نو دا هم سوچ پکار دی چې یاره زه دا ټوله ورځ وجود ستړی کړم، دا دومره محنت وکړم، نو دا پیسې فالتو لګول نه دي پکار. دا په دې باندې لوپري نه ده پکار، په دې باندې دا جمع کول پکار دي سبا دپاره ښه مستقبل جوړ شي د بچو او خپل هم. مشران وایي که نه چې ګټل چې دي ګټل، نو په هغې باندې وخت لګي، لګولو باندې هېڅ وخت نه لګي. چې انسان ګټي نو هغه ټیم اخلي او چې بیا یې لګوي نو په هغې باندې څه ټیم نه لګي، هغه یو ټک خبره وي. نو کوشش پکار ده چې خپل ځان خپل هر څه چې کوم دي په کنټرول کې ساتي او چې دې وطن ته راشي، دې سرو رملو له راشي او مزدورۍ لپاره، نو پکار ده چې بیا هغه ځان وپېژني، کوشش وکړي چې هغه غلطه پیسه خرچ نه کړي، په غلط طریقه باندې پیسه خرچ نه کړي، پیسه په داسې طریقه خرچ کړي چې د هغه وروسته مستقبل جوړ شي. که نه نو که مسافري ده، مسافري ډېر هم ښه شي، خو مسافري که هغه خدای داسې کړه چې ته ټوله ورځ ناست یې او ټک کار هم نه کوې او تیار یې جیب له راځي که نه، خو چې د کور نه لرې نو مسافري ده. او مسافري داسې یو مصیبت دی چې دې کې انسان خوشحالېږي نه، هله به ته خوشحالېږي چې ته ځان له ژوند جوړ کړې، ژوند یې نه جوړ کړی، ناست بس وخت ضایع کول دی. شل روډ دی او پشمار پکې ګاډي ځي راځي، زیات نه وي، غونډه اوس کې پکې 10-15 ګاډو نه زیات نه ځي راځي او کار روان دی. ما ویل چې ملګرو سره دا ښکلی زبردست لوکیشن دی، ما چې ملګرو سره شیر کړم. ملګرو ته درخواست دی چې یار زما د یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړي، قسم ویډیوګانې به انشاءالله موږ راوړو دې ته. چې چېرته چې موږ نو ښاد اوسئ، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ.